نن سهار چې بازار ته را روان شوم نو بر اسمان ته چې مې فکر شو نو د اسمان ارادې څه بدلې وي. خو خیر ما وویل چې کله به د اسمان ارادې بدلې وي او کله به نه وي. نو راغلم ګیراج ته او خپل موټرسایکل مې راوویست او د بازار په طرف را روان شوم. بس بازار ته چې راورسېدم نو موټرسایکل مې دلته په یو مارکیټ کې ودرو او سیده راغلم خپل دکان ته. دکان مې په بسم الله سره کولاو کو او چې فکر مې وکړو نو کټینګ راته نه و. نو د ټولو ناول خو مې ځان له یو دوه جامې کټ کړې. څه وخت پس چې مې کتل نو نعیم الله راپسې راغی. نعیم الله چې زما ورواره دی هغه ته مې وویل ته ولې راغلی؟ هغه راته وویل چې ویښتان مې غټ شي. نو بس هغه ته مې وویل چې راځه ستا دا کار اول وکړو بو مې تلو ویښتان وړه کولو. بس ویښتان یې ورله واره کړه او سر لږ وخت پس جو د روټۍ ټایم مونږ راغلو دلته کې روټۍ له او نن د یخ ورځ و نو ما ورته وویل راځه نن درباندې کباب وخورومه چې یاد یې ساتې. بس په دې کارونو کې دا ورځ ختم شوې و. بس مازدیګر چې شو نو مونږ موټرسایکل د مارکیټ نه راوویست او کور ته روان شو. بس کور د بیا مونږ په خیر خیریت سره ورسېدو خو بریک ډنډه چې دا مونږ په لاس کې راوړه.